بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر مبارکي محترم رئیس جمهور او شورای عالی اقتصادي او د سترې محکمې رئیس صاحب او د صلح جناب محترم رئیس صاحب ډاکټر صاحب عبدالله او ټول د افغانستان ولس ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د لوی اختر د برکته د دې قربانۍ د برکته صلح راشي او د افغانستان خلک که په داخل کې دي په خارج کې دي هغوی ټولو ته د اختر مبارکي وایم. او یوه هیله لرم چې راځئ چې غریب خلک، هغه بېوزله خلک، یتیمان ټول په خپل ځان سره په اختر کې شریک کړو. د هغوی دپاره کالي یا د هغوی دپاره قرباني یا نور بعضې مشخص امکانات ورته برابر کړو تر څو پورې په افغانستان خلکو باندې خدای رحم وکړي او جنګ نه خلاص شو او دغه خلک د غریب خلک هم په اختر کې شریک سره. بیا هم یو ځلې د ټول افغان ولس ته اختر مبارکي وایم، که داخل کې دي که خارج کې دي.